درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر د افغانستان په اړه د مسکو غونډې ګډونوال څوک دي؟ دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. کابل کې د روسیې سفارت ویلي چې عبدالله او حمید کرزی د هغو کسانو په لیست کې نه دي شامل چې د مسکو غونډې ته بلنه ورکړل شوې ده. دا غونډه د راتلونکي چهارشنبې په ورځ جوړیږي او د هندوستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو او طالبانو استازي هم پکې برخه اخلي. کابل کې د روسیې سفارت په یوه ټویټ کې ویلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی او عبدالله چې لا هم کابل او ځان د سولې عالي شورا مشر بولي د هغو کسانو په لیست کې نه دی شامل چې د مسکو غونډې ته وربلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یوې خصوصي تلویزیوني شبکې ډاکټر عبدالله ته د نږدې کسانو له قوله ویلي وو چې دغه دواړه شخصیتونه به په دې ناسته کې ګډون وکړي، خو په خپله ښاغلي عبدالله او ښاغلي کرزي تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. په عین حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنیفي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلي بلخي ویلي چې عبدالسلام حنیفي او ورسره جګپوړی پلاوی به د نورو هیوادونو له استازو سره پام وړ موضوعګانو په هکله خبرې وکړي، خو دا یې نه ده په ډاګه کړې چې دا کومې موضوعګانې دي. روسیه وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې به د نورو موضوعګانو په اړه د خبرو ترڅنګ د طالبانو پر پلاوي د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره ټینګار وشي، خو په ټوله کې یې موخه د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. پخوانی ولسمشر حمید کرزي له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل په کور دننه مشروعیت ته اړتیا لري. د هندوستان حکومت هم اعلان کړی چې خپل یو پلاوی به د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون ته واستوي. یاد دې وي چې د دې ناستې ته د پاکستان، چین، ایران په ګډون د 11 نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي دي. مسکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په تړاو د غونډې کوربتوب کړی چې په کې ډاکټر عبدالله، حمید کرزی او ګڼو نورو سیاسي څیرو د طالبانو سره په خوا کې ګډون کړی دی. په مسکو کې د افغانستان په تړاو د غونډې لړۍ په 2018 کال کې پیل شوه. دا ناستې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان د استازو ترمنځ د سلا مشورو په موخه پیل شوې. د روان کال د مارچ میاشت کې مسکو کې د ترویکا غونډې ګډونوالو هیوادونو روسیې، چین، امریکا او پاکستان ویلي وو چې افغانستان کې د اسلامي امارت بیا رامنځته کېدل نه غواړي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.